د خوست امنیه قومندانۍ پولیسو په هڅو او د سیمې خلکو په همکارۍ د سیدرحمان په نوم یو ځوان چې 15 کاله وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی و وژغورل شو او خپلې کورنۍ ته یې وسپاره. د خوست امنیه قومندان جنرال فیض الله غیرت وویل چې د سیدرحمان په نوم دغه ځوان چې د باک ولسوالۍ اوسېدونکی و د ځمکې پر سر یې لانجه درلوده چې د نامعلومو کسانو لخوا 15 کاله وړاندې تښتول شوی و چې د پولیسو څېړنې روانې وې او 2 کاله وړاندې په تړاو یو تورن کس چې په یاده قضیه کې ګیر پېژندل کېده نیول شوی او اوس هم بندي دی. د زیاته کړه چې د کشفي معلوماتو له مخې یاد ځوان د پکتیا ولایت اړوند د غونځي په سیمه کې ساتل کېده چې دا سیمه د خوست پولیسو مربوط نه وه او کله چې د نوموړي ځوان په اړه خلکو د ځاځي میدان پولیسو ته خبر ورکړ پولیسو هم پرته له ځنډه سیمې ته ځانونه ورسول او یاد کس یې په زنځیرونو تړلی وژغوره. دغه ځوان سیدرحمان نومیږي د باک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا 15 کاله مخکې چې دوی په خپل منځ کې شخصي دعوا د ځمکې په سر لانجه یې درلوده دی بیچاره چابولی و او په دې تړاو د پولیسو هغه روان و څېړنې روانې وې چې په نتیجه کې 2 کاله مخکې یو نفر ونیو هغه اوس هم بندي دی مګر هم دی چې کوم ځای کې ساتلی کېدو هغه د پکتیا ساحه وه هغه نامنه ساحه د زموږ د خوست ولایت مربوط نه وه مګر هم ده په خپله چې کله پرون شپه دی لمونځ یې کړی دی د ده د زنځیرونو یوه کړۍ پاتې وه دی راوتلی و په دې وخت کې دا یوې ساحې ته رارسېږي چې هغه د ځاځي میدان ولسوالي ده او پولیس چې کله خبرېږي او پولیسو دی اول ورکوي دوی پولیس د الګاډ ساحې ته په ډېر کم وخت کې ځان رسوي او دا بیچاره تاسو ولدو چې نن دلته انتقال کړی دی. د ژغورل شوي ځوان پلار شیر احمد خان د پولیسو څخه مننه وکړه چې د زوی پر اخلاصون کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د هر ډول ناقانونه کړنو په لیدو او خبرېدو له پولیسو سره همکاري وکړي تر څو په وخت سره مو د پیښو مخنیوی شوی وي. چارواکو نه موږ ډېره مننه کوو قومندان صاحب نه موږ سره ډېره همکاري کړې ده هر وخت چې شپه کې دی لوټ دی دی موږ بچای په شپه کې دی راوړی ده موږ ډېره مننه کوو د خلکو نه ټول د خوست والا د ټولو نه موږ ډېره مننه کوو. ژغورل شوی ځوان سیدرحمان چې په لاسونو او پښو کې د زنځیرونو کړۍ او کلوبونه پراته وو د پولیسو څخه مننه وکړه چې د ژوند یې وژغوره. وویل ولا متاک پیژران زنی ارزال لیار نه تانگو ته ورسولم تانگو نه ونځای کې 15 کوله زه په یوه خونه خپله خونه کې وسپړم شخصي او 15 کوله بعد مو خپله دا همکاري وکړه چې زمیدون سیمې ته مې ځان وبسلو زمیدون چارواکي مونږ ته راولې زه د موټرو کې میدان ولسوالۍ ته راوړم قومندانۍ ته نو پولیس نه زه یو په سله خوښ یم یو په زره ته نه خوښ یم ډېر ته نه خوښ یم. د یادولو وړ دی چې له دې پخوا هم د خوست پولیسو او ملي امنیت ادارې ترڅنګ نور امنیتي او کشفي ارګانونو د تښتونکو له منګولو یو شمېر کسان ژغورلي او انسان تښتونکي یې نیولي دي.